هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی، په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. خواخوږي د وطن یو ساتنې د کورنیو چارو وزارت د مخابرې او معلوماتي تکنالوژۍ له ریاست د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 53 تنه د یو میاشتنۍ زده کړې په لړ کې فارغ شول. چولی ورته مونږ ځانګړی پلان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو. په دې غونډه کې چې د مخابرې لوی ریاست په ښوونیز او روزنیز مرکز کې جوړ شوی و، مولوي عبیدالله د مخابرې او معلوماتي تکنالوژۍ د حفظ او مراقبت مدیر فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ د اوسني عصر د اسبابو او تخنیک د ارزش او اهمیت په اړه خبرې وکړې او داسې وویل: لکه الله جل جلاله په دې آیات کې مخکې چې ما تاسو ته تلاوت کړو فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله جل جلاله په دې آیات کې د امر په صيغه سره، یعنی د امر په طریقې سره موږ تاسو ته فرمایلی چې واعدوا، تاسو اعداد ترلاسه کړئ، تاسو د جهاد لپاره، تاسو د دښمن د مقابلې لپاره اعداد ترلاسه کړئ. اوس به راشو دې خبرې ته چې د اعداد نه مراد څه شی دی. چونکې پخوا زمانه کې به چې کله مجاهد د دښمن په مقابل کې اعداد ترلاسه کولو، هغه وخت کې کوم جهاد چې کېدو د مجاهدینو او د کفارو تر مابین چې کومه مقابله وه، آلته جهادي یا د جنگ اسباب چې و هغه 2 شیان یا 3 شیان و، چې هغه توره استعمال و، د ډال استعمال و، او د آس غلول و. نو الله جل جلاله هم ورته فرمایلی دی چې تاسو د دښمن په مقابل کې اعداد ترلاسه کړئ. د څه لپاره؟ د دې لپاره ترهبون به عدو الله وعدوکم، چې تاسو خپل دښمن ته په دغه اعداد باندې ماته ورکړئ، د الله تعالی دښمن ته او د تاسو دښمن ته ماته ور باندې ورکړئ. نو دغه ماته ورکول په هغې زمانه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یا د صحابه په زمانه کې دغه ماته ورکول چې و هغه په 3 شیانو سره کېدل. یو دا و چې توره به ته زده کوې، توره څنګه چلول کېږي، ته په توره باندې دښمن ته څنګه ضربه ورکړې، او د دښمن د تورې نه ته څنګه د ځان حفاظت وکړې. هیر دې نه وي چې په دې ښوونیز مرکز کې د مخابرې، کمپیوټر او امنیتي کمرو په څانګو کې زده کړیالانو ته روزنه ورکړل شوه. بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد ستا قصرونه، ملي شان ارزښتونه، ملي شان ارزښتونه ساتو د سر په بیه له تا ته. دغه کومه دوره چې موږ تاسو سپري کړله تقریبا 1 میاشت وه. په دې 1 میاشت کې الحمدلله موږ تاسو ډېر مفصل موضوعات زده کړله. په بخش د کمپیوټر، مخابره او امنیتي کامرې په اړه باندې ډېر مفصل موضوعات زده کړله. لله الحمد هغه نن د یوې ادارې، مستقلې ادارې، یو مستقل شخص دی چې دی کولی سي د یو ادارې هغه معلومات، هغه استلام، مکتوب، وړاندیز او یا همداسې نور شیان چې کوم موضوعات د ادارې دپاره اړین دي، دی کولی سي خپل اداره د دې په برخه کې یعنې تکمیله ورته نصیب کړي. د غونډې په پای کې فارغانو ته د فراغت سندونه وویشل شول.